هر کور مکتب د نون زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون شپږ دېرشم لوست ته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو د داسې درې رقمي عددونو جمع کول دي چې یویز او لسیز یې صفرونه نه وي. ګرانو زده کوونکو په تیرو دوو درسونو کې مو درې رقمي عددونه ښه په تفصیل سره وپېژندل. د نن ورځې د درس په زده کولو سره به وکولای سو چې هر ډول درې رقمي عددونه جمع کړای سو. تاسې ټول سکرین ته متوجه سئ. اوس به نو په ګډه یو څو مثالونه حل کړو. لومړی مثال: لاندې عددونه جمع کړئ. لومړی عدد 345 او دوهم عدد 420 دی. ګرانو زده کوونکو، د عددونو د جمع کولو ټول قوانین مو په تیرو درسونو کې ښه زده کړي دي. اوس راځو راکړل سوي عددونه په عمودي ډول په ترتیب سره تر یو بل لاندې لیکو. عددونه مو په ترتیب سره ولیکل. په لومړي ګام کې یویز او یویز چې 5 او 0 دي جمع کوو. حاصل یې هماغه 5 کیږي، ځکه چې که له کوم عدد سره 0 جمع سي په عدد کې تغییر نه راځي. همدا 5 د حاصل په برخه کې لیکو. په دوهم ګام کې د لسیز خانو ته راځو. دلته 4 او 2 لرو. 4 او 2 چې جمع کړو حاصل یې 6 کیږي. 6 هم د حاصل په برخه کې پر خپل ټاکلي ځای لیکو. په دریم او آخري ګام کې د سلیز خانو ته راځو. دلته 3 او 4 لرو. 3 او 4 چې جمع کړو حاصل یې 9 کیږي. 9 هم د حاصل په برخه کې پر خپل ټاکلي ځای لیکو. اوس نو موږ ته راکړل سوی مثال حل سو او موږ د حاصل کې 915 د جواب په توګه په لاس راغلل. نو ویلای سو چې د 345 او 420 عددونو د جمع حاصل له 915 سره مساوي دی. ګرانو زده کوونکو، موږ کولی سو په دې طریقه هر ډول درې رقمي عددونه جمع کړو. خو ځینې وخت د داسې درې رقمي عددونو له جمع سره مخامخ کیږو چې حاصل ولري. په راتلونکي درس کې به د حاصل لرونکو درې رقمي عددونو جمع کول زده کړو. په مخه مو ښه.